دا بیا د حمزه ورور بوټان دي. ماشاءالله ښه ډېر بوټان یې اخیستي دي او موږ به دغه په کارتنونو باندې وتسپوو. حمزه ورور هم د موږ یو له وفادارو مشتریانو له جملې څخه دی چې څو ځله یې له چین څخه د موږ په واسطه بوټان اخیستي دي او الحمدلله د بوټانو کاروبار یې بیخي ښه پر مخ روان دی. د ده خوبي دا ده چې بوټان څنګه ورته ورسیږي د ظرف څو ورځو کې د بوټان ټول خرڅ شي. یعنې ځینې خلک په د فروشاتو مهارت ښه وي، تکړه وي، خپل اجناس زر تر زره خرڅولی شي، خو دا معنا نه لري چې دا هنر د هر څوک زر په اسانۍ ترلاسه کړي، ځکه د فروشاتو هنر هم لکه کټ مټ د مکتب د صنفونو غوندې دی. لکه اول صنف، دوهم صنف، په اولو کې ابتدا څخه له کمو شروع کېږي، وروسته د وخت په تېرېدو سره بیا د انسان تجربه زیاتېږي، بیا دغسې وخت راځي لکه حمزه ورور چې څنګه ورته اجناس ورسیږي د ظرف د څو ورځو په جریان کې بیا خپل ټول بوټان خرڅ کړي. په دې هیله چې حمزه ورور نور هم په دې برخه کې وځلیږي.